درې ډیر زیات مهم او تازه خبرونه. د خوست والي چاته د نه سړي زوی وویل په ملي بیرغ محسن داور څنګه غیرت وکړ او بنګلادیش ته بیا افغان لوبډلې څنګه ماته ورکړه. دا ټول په همدې ویډیو کې تر اخره وګورئ. د خوست لپاره د طالبانو والي په خپله یوه تازه او توهینامیزه وینا کې ویلي دي چې د دوی مخالف افغانان تر اوسه د سړي زامن نه دي شوي. هغه زیاته کړې ده چې خلک باید د دوی فکر وپالي او کنه نو دوی به یو ځل بیا د خپلې پخوانۍ دورې په څیر هر څه د زور له لارې په خلکو ومني. د خوست والي دا خبرې داسې مهال کوي چې میلیونونه افغانان په فکري ډول د طالبانو مخالفین دي او د دوی لخوا په زور د حاکم شوي حکومت تر چتر لاندې د مجبوریت ورځې تیروي. یو شمېر افغانان په ټولنیزو رسنیو کې د حقاني دغه څرګندونې غندلې دي. بلخوا پښتون سیاستوال او د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داور وایي طالبان هڅه کوي چې د ملي بیرغ په شمول د افغانانو پر شناخت، ملي نښو او ارزښتونو برید وکړي. هغه د ملي بیرغ په اړه د خوست لپاره د طالبانو د والي څرګندونو ته په غبرګون کې زیاته کړې ده چې د طالبانو د هڅې چې افغانان له خپل هویت څخه محروم کړي کله هم نشي بریالي کېدلی. دریم بیا ښه خبر دا دی چې د بنګلادیش پر وړاندې دریمه یوه ورځنۍ سیالۍ کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې بریا مو مبارک شه. افغان اتلولانو نن د بنګلادیش لوبډلې ته په 7 ویکټو ماته ورکړه. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز ووهله او راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول. دا هم 3 مهم خبرونه چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. د سوله افغان یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې مو هم لایک کړئ. تر بیا الله مو